ساینسي علومو استادان ورته ملایان کړي دي. په مکتبو کې په نصاب کې لاسوهنې ورته وکړې. هغه د پاکستان د هیبت الله خبره چې وایي موږ دلته پرو پاکستان نصاب جوړو. په هغه باندې کار درته شروع کړی ده. په هر مکتب کې په هر د اقتصاد په فاکولته کې د دیني کتابونه اچولي دي او درانه دیني کتابونه چې د هغه متعلمینو هېڅ خلفیه نشته پکې. ته باور په خدای وکړه د اقتصاد متعلم راته وویل وایي موږ تر ټولو ډېر په دا دیني مضمون کې له عقدې له کینې له تعصبه په دا دیني مضمون کې موږ ټول ناکامه یو. دغه د اقتصاد او د تعلیم حالت ته د صحت حالت دی هغه د صحت عامې چې په زرګونو کلینیکونو سقوط وکړو. د افغانستان په ټولو څنډو کې 100,000 نفره یوازې د سرطان ناروغان د تا په کال په کابل کې پیدا کېږي او هېڅ طرف ته لاره نه لري. هیڅ طرف ته د علاج لپاره نه لري. پاکستان ته به ځي. په پاکستان کې هغه حالت دی چې ښځې تاڼو ته غوښتل کېږي. نور د بلې نړۍ سره خو موږ رابطه نشته او دا رابطه هم دوی ته هېڅ کیسه نه ده چې د دنیا له دوی سره رابطه نه لري. دوی هېڅ مشکل نه لري. ملا هېڅ مشکل نه ورسره لري ځکه د دوی ښځې هم پاکستان ته تللی شي او دوی هم آزاد پاکستان ته روان دي. یعنې دا اوس په زرګونو ملایان په تورخم هم اوړي، په غلام خان هم اوړي، په بولدک هم اوړي. هېڅ مشکل نشته. ورته کارتونه یې ورکړي دي له ښځو سره له کورنیو سره پاکستان ته اوښتی شي. دوی هلته مشکل نه لري. دوی هلته نوي جایدادونه اخلي خو افغانان بېچارهګان په دغه شکل باندې په بېعزتۍ او په توهین دې خواته راړل کېږي. وروره له دغه حاله د خلک هغه طرف ته مه پرېږدئ چې دی د راسې په جمهوریت یې راولګېږي، دی د راسې په تاریخ او په امان الله خان او په کمونیستانو په دې راولګېږي. ته د نن ورځې نن ستا واک دی، نن ته ځواب ووایه. پرون چې څوک واکمن وو هغوی ځواب وایي. د ورځې به 500 مطبوعاتي کنفرانسونه په کابل کې ورکول کېدل. میډیا ازاده وه. ټولې نړۍ ورباندې اعتراضونه کول. د پارلمان غړو له خدایه دومره غوښتل چې په یو وزارت کې یو مشکل را پیدا کړي او دوی شر و شور جوړ کړي او فشار وارد کړي. په هغه وخت کې کافي اعتراضونه سوي، کافي شکایتونه سوي. که ستونزې وې هم، که ستونزې نه وې، ستونزې را پیدا سوي. په هغه وخت کې ستونزه دا وه چې خلکو له حده زیات اعتراض په جمهوریت باندې که هغه اعتراض باید نه کېدی هغومره اعتراض کېدو. نو په هغه وخت کې ډېر اعتراض سوی تر حد زیات. اوس خو هېڅ ضرور نه ده چې په جمهوریت باندې یو ټکی هم اعتراض وشي. په هر صورت دا ډېر لوی منافقت دی چې ته د دې په ځای چې راسې دلته له افغانانو سره وژاړې. نور مسایل دې م وایي، لوږه دې م وایي، فقر دې م وایي، هر شی دې وایي، لیکن د ناموس مسله ده. که ته رښتیا ځاځي خو بیا ډېر ناموسداره خلک دي. په افغانستان کې چې شملې خلک ځان ته وایي، د ناموس خلک ځان ته وایي، د لوی پکتیا خلک دي. وروره ناموس ته دې لاس لوېدلی او دا داسې نه ده چې له یو اړخه لاس درته لوېدلی دی. په هر صورت له دغو خلکو سره همدردي وکړه. له دې خلکو سره ځان تقابل ته مه راوله. دی هم د خپل حق غوښتنه کوي. ته که نر یې، که همت در پکې، که غیرت در پکې، د خپل ناموس پوښتنه دې وکړه، د خپل خور لور د تعلیم پوښتنه دې وکړه. دلته ورسره کښېنه، له دوی سره همغږي وکړه. که نه دا مه کوه چې یو بل سړی لګیا یې ته راسې د هغه پښو ته ځولنې ور واچوې، هغه بېرته راکشوې چې ته اعتراض مه کوه. ته اعتراض مه کوه، ظلم په مقابل کې بس دغه یو ورورو پنجاپای و پکتیا کې تیاری وایستې غولې پې باد هغه اوږده اوس دلته خلاصوي. ورسه هغه دې وګټ هلته یې وګټ سه پېښور هدرک حق د ښه نر غوندې هم درته مردار کړ. پاکستان د ادرس راغلی نور دلته د خلکو باندې نیوکې مه کوه. دغه ورور په خاطر دلته راغلی ټول افغانانو خواندو ته سپک ګوري، مکتبونه او داسې او داسې. ورور دې ګټای نه سې، نر غوندې درته وایسته شا وایسته ورسه هلته یې وګټه. ټول ورځ ناستې په لایفونو کې جمهوریت داسې او جمهوریت داسې. ګوره خو ګران صاحب دا دې حیثیت ماته معلوم ده. په هغه پسې دی د اولادونه هم خپل قرباني کوي، خپل راتلونکی هم پسې قرباني کوي، خپل تاریخ هم پسې پې قرباني کوي. ورور دې په غلطه لاره تللی و، خدای دې اوس بښنه ورته وکړي. اوس تللی دی هغه د کار نتیجه د قرباني نتیجه یې معلومه ده. خلکو تیر ایستله، درته ویلی چې کفر را روان ده. ورور دې دغسې ورور ته ورته په زرګونو انسانان په دې لاره کې قرباني کړی سول، ناپوهه جاهله ناطلبه. نن وروره بېرته په باګرام کې امریکایان درته ناست دي. ته ماته راوښیه د سقوط له وخته تر دا ننه پورې د باګرام یوه ویډیو غیر د هغه د انس حقاني له ویډیو پرته راوښیه چې دوی د باګرام یو ویډیو خپره کړي طالبانو. ولې نه خپروي؟ ته ثبوت غواړې که نه؟ ولې باګرام ویډیو نه خپروي؟ ځکه هلته دوی ته اکسس ته اجازه نه وه. سراج صاحب ته سراج صاحب شه
ورور چې خور د ورور پښتنه دی له ملایانو وکړه ورته دا زما ورور هم د څه شي قرباني کړو تاسو خو ویل چې موږ اسلام راولو تاسو خو ویل چې موږ امریکایان له ملکه باسو چې وارې امریکایي په ملک کې څه یو بیس څه دوه بیسه څه لس بیسه او باګرام ته داسې مفته ځای ښکارېږي چې ته وایې چې باګرام کې دوی دلته درته اړی د دې لپاره درته اړی چې الواوې در باندې وویشي خو د کنټرول لپاره اړی خو پوسته یې په زړه کې در واچوله دا ډرونونه چې ګرځي په اسمان کې دی ته وایې چې پاس مرغۍ ولي په اسمان کې راځئ صاحب مایک دې خلاص که اوس جواب ورکړه قرار صاحب چې څه خبرې درته وکړي مهرباني اول خو په ډېرې بښنې سره چې د کوم خلک کمنټو کې کنځل کوي هر څوک مور او پلار خو خور مور لري ستاسو د هر یو کس خور مور چې کومه دی زازی صاحب یو خواهش د ټولو درنه سه پوه شم کوم توهینونه دي څوک نه کوي په کامنټو کې توهینونه باندې کوي درنه سه بدبختانه چې دا هغه څه نه لري چې کوم یې نور افغانان لري شه زازی صاحب قرار ګوره درنه سه دا قرار صاحب خو چې دغه دومره لیکچر ورکړه په دغه یو نیمه ګنټه کې هغه څه چې دوی بس صرف منفي هغې وکړل یوازې یوه نقطه هم داسې هغه نه وه چې موږ ورسره ووایو دا خو ټول تهمتونه ته چې کوم ویل ټول تهمتونه دي داسې نه کېږي تا خو ټول یو مثبته کړنه دي اوسه پورې بیان نه کړه بل دا خبره ماشاءالله وروره ګوره زما په خبرو کې چې تاسو راغه کېږئ چې تاسو زما په خبرو کې رالوېږئ زه تاسو ګوره بیا زه مجبورېږم بیا چې یو څه ووایم ګوره زما په خبرې کې مرلې وي خیر دی یو څه وکړئ چې صبر تحمل وکړئ چې زه خبرې وکړم تاسو کنځل وکړئ ما واورېدل ستاسو راته د ناموس کنځل وکړل ما واورېدل تاسو هم لږ تحمل وکړئ دغه ځان کې خو دغه عزت پیدا کړئ خو که حقایق نشم ویلی خو راته قناعت مه راکړئ نو نه داسې درنی صاحب ما ورته وویلې چې نو چې کنځل کوئ نو تاسو ته به زه کنځل وکړم بیا نو قرار صاحب خبرې وکړې موږ خبرې ونیولې او صحیح شو چې څه یو د خپل نظر و ماول خو تا دومره حیثیت ګوره اندر صاحب در سره خبرې کوي اندر صاحب ګوره زه به حیثیت نه لرم بیا مخکته کې مشکله نه ده هېڅ خبره نه ده بل تو عزت چې تا لرل کنځل مه کوه ګوره نه درته کوله درنی صاحب دا عزت او وزیرت چې کومه دا د ستا په کنځل باندې زه نه بې عزته کېږم الله دې وبخښه زه داسې کس نه یم ونه درنه ګیله کوم نه ګوره قوم ته به خبره نه راوي قوم ته به خبره نه راوي بیا زه مقابل لرم ګوره قوم ته به خبره نه راوي نه اندر صاحب ګوره په عزت کې به اوسي دا زه خپله لګیا یم زه د قوم په نمایندګۍ نه یم لګیا نه وایس دراني صاحب دا تر وتړه ګوره دا تر وتړه ما زما نمبر دی زه خبرې وکړم دراني صاحب مهرباني وکړه ځان اندر دا تر وتړه پوه شو چې دا هغه شي خپل نمبر کې وغږېږه خپل شهرت شرمېږي اندر بابا لږ وخت ونیسه چې زه وواګیم خیر چې به کومې کنځلې کوئ شي وایي که اجازه دې درته تاسو بس هم خاف کنځل تاسو خو نور څه لرئ نه غیر کنځلونه قرار صاحب ته زه درته کنځل نه کوم چې تر سهاره پورې ما ته کنځل وکړئ که زه تاسو ته قسم دی که کنځل وکړم ځکه ستاسو ناموس ما ناموس دی موږ ناموس دی خدای بیخي تا ناموس وکړئ ته ناموس نه لرې خو اوس دې افغانستان کې ناموس پروت دی که نه ځان سره خو د امریکې ته نه دی اوس دې ناموس په افغانستان کې پروت دی په افغانستان کې نه د پاته په پنجابیانو ته موږ کاغه ور پاتم دا هغه ناموس دا هغه ته چاپلار ورکتلای نه شي لتانی ولې بیرته دا کوم منطق دی دا منطق دی لتانی ولې درنه سه ماته وخت راکړی که خوشم زه ګوره درنه سه اندر غره کې خبرې وکم زه درنه کوزیږم ما سره وخت نشته لري اندر بابا ما دې مایک در وتړ یو دقیقه پلیز اندر بابا پلیز زازه ته خبرې قرار صاحب چې څه درته ویلي دا حقایق درته ویلي دي دا پر ځان باندې بد مه ګڼه ګوره په دې خبرو کې درنه سه ماته وخت راکوي چې خپل خبرې وکم کتم بس وخت راکه خیر د مشکل نه ده نه مهرباني نه 3 دقیقې وخت راکه ماته خیر د هیڅ خبره نه ده اځه مهرباني وخت راکه هیڅ خبره نه ده تاسو چې کوم خبر وکړي ما واورېدې په ډېر صبر تحمل سره مې واورېدې داسې مه کوئ ګوره ستاسو ښکنځلې زه اورم د اوس هم کمنټو کې ښکنځلې کېږي خو دا خبرې دي کومې درانې صاحب محترم زه خبرې کوم نو څه سندرې خو نه وایم ګوره ماشاءالله وروره که ته هر څومره بد سړی وي که ته هر څومره ښه سړی وي د چا مړو پسې خبرې ما کوه د چا تاسو مخاطب یم ما ته ووایه خیر ده
ولې زما کورنۍ ټارګېټ کوئ؟ 24 ساعته په هغه څه درته ویلي دي چې هغه چېرته وژل شو، هغه چېرته هغه شو. 24 ساعته کاروان سرناستې تیر نظامیه ده د محلي پولیس جوړه په ولاکه د تا په ټول امارات درکمو سپې دي ټول ګوره هم توهین کوي. درنۍ سماره دی وخت راکړی دا کسان دی غلي کېږي نه ګوره وکما پر کوون دا خو وکما پر کوون مې نارتکی جوړه په ولا کې د دوه غټوله کورنۍ باندې ورکم. او اندر بابا پلیز دلته دا قرار صاحب هم ناستي یو دوه دقیقې نورابي با زاد چې ته بلان مې کین زاد سره د خبرې شروع کړه مهرباني زه د سره څنګه خبرې وکم چې ما په خپلې خبرې د نه پرېږدي زما د کورنۍ توهین کوي و د الله بندګانو چې ستا کورنۍ توهین زه نوره خبرې دي وکړي زما کورنۍ ته توهین کوي مهرباني خبرې دي وکړي خو همدا توهین دی وسړي همدا توهین دی قرار صاحب چې کومې خبرې وکړي په قرار صاحب کې وایي د باګرام صاحب ته چې دغه جنرال مبین لاړو د پرون چې پکې هغه څه چې مخکې د دوی قرارګاه وه په اوس وخت کې دوی درملتون پکې جوړ شوی دی یو بازار پکې جوړ شوی دی دا څه شی وویل دا حقیقتونه نه وویل بیسه نه ورغلی خدای په غضب کړه بیسه نه ورغلی ما ګوره قرار صاحب خيار سړی سیاسي شنونکی هغه څه وایي چې موږ در سره ومنو هغه څه وایي چې موږ در سره ومنو د جنو مسله واخله قرار صاحب ډېرې بخښنې سره عزتناک شخصیت عزت لرم ستا ټول بحثونه ما اورېدلي مشکل زموږ دا دی چې تاسو حقیقتونه ووایئ زما وخت دی نو ګوره زازا محترم زما وخت دی واته وخت راکړه درې دقیقې خبره شم چې خپل خبرې وکړم درې د کو درې د 10 منټه خبرې وکړې ما په باز کې رالوېږه مشکل نه لري نیمه په نیمه دقیقه کې مې را بندوه که مې غلطه خبره وکړه صحیح ده زه ته وړاندې ته خبرې کوه ما ته اجازه راکړه چې ته سهاره پورې غلطې خبرې وکړې زه حق نه لرم چې ستا خبرو کې زه در ولوېږم دا خو د بحث اصول دي نو ګوره مناظره داسې کېږي یو خو داسې ایسته لیکچر ورکوي لیکچر ته خو دلته هېڅوک هم ولاکه درته ناست ایسته به لیکچر ورکوي نه زما لیکچر خو تا ورکړو لیکچر خو تا ورکړو چې وایي چې دا رقم ده کېږي دا رقم دا لیکچر دی ټوله دا لیکچر دی چې تا خبرې وکړې چې جمهوریت باندې مه غږېږه راځئ باندې حال باندې وغږېږو ښه خو اوس به داسې وکړو ګوره اوس به داسې وکړو ته خبره کوه که دې غلطه خبره وکړه زه پوښتنه درڅخه کوم لکه ژورنالستان چې له یو چا سره مصاحبه کوي ته بیا دغسې له ما سره کوه صحیح ده خو همدا خبره زه تا نه کوم زه مسلمانه دا خبره کوم که نه زه خوا مه بدوه زه دې اخلالوم قرار صاحب اول یوه پوښتنه کې تا ما زه یوه پوښتنه تا نه لرم لومړی خو دا خبره چې تا خبره وکړه چې د اقتصاد یو متعلم تا سره به د علمي حسد سره وي چې د اقتصاد پنځه کې څوک یا محصل دی متعلم نه دی د دې وخت د باور خبره سره لګاغه کوا ځکه ته سیاسي شنونکی ته محترم سړی ته متعلم او د تحصیل متحصل د محصل ترمنځ فرق نشي کولای د دیوه مهرباني وکړه دوه ماستران کړي زه محصل او متعلم نه پیژنم کار وخت ونه سنو بس صحیح ده وخت ونه سم ماستران دی په جیب کې کېږي مونږ هم د سیمه الحمدلله ماستران وم به خيار ده خو وخت ونه سم ظلم کړي د افغانستان فقط ظلم کړي د چې محصل ته متعلم ویلي د موضوع تختې بچو اصلي خبره باندې نو چې ته اوس خپل د معاصر او د متعلم فرق نشي کوي صحیح ده خو هم بخنو خو غلط زازا ته د کافر او مسلمان فرق کوي شي اندر بابا بخنه دا اصله موضوع تختې دا اصله موضوع زه تاسو اصلا غاګیږم نه چې کافر نه نه مسلمان کوي شي دا مخکره زه او دوستانو تاسو ور مفکرال ویږي د دې څخه غټه غلطي ما خبرو کې پیدا کړې قرار صاحب سره پریږدي پلیز هیله کوم دا زه په څه شي لګیا ما ګوره دې زه ورته وایم چې هلته په پنجاب کې په تاڼو کې ښځې ناستې دي دی راته وایي تا متعلم ته ولې محصل خدای په غضب کړه خو که ته خو ما ته اوس وخت راکړې زه هم دا خبر در سره کوم که نه په داسې څه باندې وغږېږه چې هغه مونږ در سره ومنو تاسې کله ګوره قرار صاحب تا د کومې خبرې چې وکړې منلی ګوره قرار صاحب زما په خبرو کې مرالې بګا خیر د هیله کوم نه درلېږم خبره تا نه خو ما د تمه بیخي وانه ځکه چې ته ما په سیاسي بحثونو کې لیدلی چې مونږ هم در نه زده کړي یو د کزازی صاحب لږ اخلاقو څخه کار واخه قرار صاحب سړی دی ور دی ولګولې دي شه نه زه سم پوسټ نرم باس سره کوم زه وایم چې د سره کومه کوشش په خبرو کې یو سوال مال پیدا شي دای خر روشنی پیواچی مهرباني زه اوس پښتنه درنه کوم تاسو دا غټ فاول را پیدا کو زه دا پښتنه نه دی ولی کې تاریخ کې تاسو نور خبرې مکه قرار صاحب ته پریږدي دی بهتره پیږي ښه مهرباني ها قرار صاحب محترم دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې پنجاب کې دا کارونه کیږي اول خدا ان شاء الله چې دا داسې غشتانه دي او کوشي مغا اسرائیل نه بتر یو ملک دي ځولنی ورچولې په کلونو ما هیله کوم او د پاکستان د رسمي راپورونو دروازه جنسي تجاوز خبرې کړې دي دغه کنداري ویډیو زه هیله کوم چې زه ورغږم لکه صبر وکړه مې خزر راپور دغه چادرې پورته کړه او راته ویل چې
واه ماشاءالله ماشاءالله. ته کله چې شی وینې واورو دا خو ټول دنیا لیدلی دي. مهرباني. او کسې بیا دې ما په خبرو کې راولوېدو نو ما خبر ته چې نه پرېږدي زه به څنګه بې خبرې وکړم. خو ساره پورې تا سره بحث کوم. ډایلاګ دا نه دی درانی صاحب، زه درته وایم چې اول خو یې کړي دي که کړي وي دغه توقع ته نه کېدی شي. ولې هغه اسرائیل داسې ملک دی چې هغه موږ باندې تر اوسه پورې هېڅ مونږ تر هغې نه دا غم نه لرو چې دا به ونیکي. غوږ ونیسه قرار صاحب، قرار صاحب محترم غوږ ونیسه. خیر ده قرار صاحب محترم، زه درته وایم چې کړي به وي دغه ته نه هغه کېږي نه چې مونږ وایو چې را نه وي کړي. یو اسرائیل په نوم د اسرائیل سره یو وخت کې جوړ شوی ملک دی، هر څه به وکړي. خو دا بدبختۍ ولې راغلې نو په دې خو مه غږېږه چې دا دومره هغه کېږي ولې بدبختۍ چا لاسه راغلې. اوس یې دلته په حال کې مشکل حل نه شو، اوس بیا ماضي ته ځي. او بیا بختي ولې رالې امان الله خان په دې حال کې چې زه وایم حاجي په دې حال کې زه وایم د دې خبرو اوس مشکلاتو حل یا رسېدی اوس دا اوس به حال ته بیا فیوچر ته ولاړ. خو ته وایې چې په فاس باندې مه غږېږه فیوچر کې درسره لګیا یم دا حال خبره کوم وکړه یا به ماضي ته ځي یا به مستقبل ته ځي. چې ته ما حال کې نه پرېږدي زه په حال کې تا سره اوس وغږېږم. اوس حال یې دا کاش په دې باندې غږېدلی وای چې حال دا تا خو پیغام ورکړ نو حال یې دا د قربان سم دا له دغه سپي چې راغلي افغانستان ته دا مشکلات را شروع شوي چې دوی ولاړ شي ټول مشکلات نه ختمېږي. خو توهین نه کوي سپی لقب نه کوي سپی مسلمانان علما بحث مه کوي سیاسي بحث مه کوي خسړی مخکې مې درته وي دا علما چې هر څه شوي نه بس صحیح ده ومې منله ځم نه کوه ګوره بابرې ګل ځه ګوره چې په کمنټ کې کنځل کوي ګوره مور او پلار در باندې ګران نه دي. خو صحیح ده نو بس غلطي مې وکړه بخښنه مې وغوښته. وزاره ته وایه چې حل څه شی ده. زه درته وایم 80% ستونزې دا اوسنۍ ستونزې دا له دغو بلاو سره راغلي دي علماو سره وبخښه چې دا علما ولاړ شي 80% ستونزې به حل شي هغه 0% نورې به بیا پسې ګورو. زه درته ووایم چې کومې 80% له علماو سره راغلي دي 90% د فقر له 52% ورسېدو 90% ته دا 90% د دوی له تګ سره انشاءالله دا فقر ختمېږي. دا وقت قرار دست دغه شغله هر زور تر پدر علماوی قربان سم علماوی و دا ګرځه دا ځان تی مار علماوی قربان سم چې دوی څنګه ولاړ شي چې د افغانستان قرار سي ګوره دا خبر وکړه په دې مخ کې دورانه سي په مخ کې ګوره د قسمه د ورور ته توهین وک مور ته کنځل راته وکړه پلار ته کنځل تا وخت څه ونه وي دا مشال د سوي د اندر کوم لفظونه وکړول دا تا اندر څومره خسته لفظونه وکړول څومره په چوکړ کې کنځلې وکړل راځه چې تا ته وی تا کنځل شولا دا ځای صاحب راسي زه حلارو تر اسو اول خلا د حال لباس وتښتې دي اول د پاکستان د پولیسو وایندې کوله وای نه دي کړی دا کارونه بیا چې خلکو در پورې وخندل بیا دی ویل وای کېدای شي کړي بي خو اوس حلاره شي ده زه به اوس حلاره در وښیم په افغانستان کې خیراتو 1.5 میلیون وګړي له دا اوسو اضافه په کار ګمارلی وو $1 بلیون د افغانستان اقتصاد ته یوازې د افغانستان ښځو کانټریبیوشن کاوه د افغانستان جی ډي پي 22 بلیونه ته رسېدلې وه د افغانستان په پوهنتونونو کې یوازې کابل پوهنتون کې 90,000 متعلمین ناست وو د کال 480,000 محصلین پوهنتونونو ته تلل یو بلا راله بلا یې بولې که رحمت بولې خوشیار صحیح بولې چې څنګه راله صاحبه طوفانونه هم را شروع سو زلزلې هم را شروع سوې یخ ژمي هم را شروع سول اورونه هم ولګېدل ملخان هم پرې راکښته سول خلک هم په فرار سول 0% نفوس یې افغانستان ولاړ تحصیل هم په ځمکه راولوېد تعلیمي ادارې هم ټولې فلج سوې هغه متوسطه طبقه او هغه تعلیمي لوستی کلاس هم ټول له ملکه ولاړ خلاصه جی ډي پي دې هم په 14 بلیونه باندې ولګېده یو عالم نور مشکلات رالو اوس خو په یو بټن باندې دغه یو برخه ستونزې چې له دوی سره راغلي دا د دوی په تللو باندې ختمیږي ځکه چې له دوی سره راغلي چې علت زایل سو معلول خپله زایلیږي دا قاعده ده د هر شي چې علت مثلا د تا په بدن کې مثلا یو میخو درد یې کاوه میخ چې وباسي ډاکټران اول کار څه کوي مرمۍ په بدن کې نښتي اول مرمۍ باسي ځکه چې دا وباسي نور بیا زخم جوړیږي مسله دا ده چې دغه بلاوې چې راغلي دغه علماوې چې راغلي دغو آفت راوړی د افغانستان ته دلته کوم طوفان زلزله یا داسې
خدایي آفت نه ده. ګوره قرار صاحب محترم سیاسي بحث وکړه او خاصه بحث وکړه د طبیعي پیښو د طالبانو سره څه د طبیعي پیښو د جمهوریت سره څه دا طبیعي پیښې دي الله هر وخت غواړي چې سر څه وکړي دا د دې سره چې توپانونه راغله دا ستا منطق دی دا ستا دلایل دي ته په قرآن باور نه لرې، محترمه په قرآن کریم یو کې دا منطقي بحث وکړه ګوره ما چې تا ته څه فکر کوو ته هغه شان ته اصلا یې نه ګوره ځای صاحب ګوره ځای صاحب بس دا ستا خبرې دي بیا ماته په کمنټو کې ښکنځلې کوي بادونه هم راغلل یخ ژمي هم راغلل دونه هوښیار کس یې ولې په دې کې طالبانو څه کار دی پوښتنه لږ ماته وکړه دا که جمهوریت وخت کې راغلي به نه جمهوریت غلطي به وه ګوره ځای چې حل پوښتنه مې درنه وکړه اوس وایي وایي داسې دی حل پوښتنه مې درنه وکړه چې د موجوده مشکل حل څه شی دی ته لاړې دغه ده چې دا خلک راغلل ګوره زه چې اعتراض وکړم ته وضاحت ورکوه تاسې اعتراض وکړو زه به وضاحت ورکوم زه به اوس وضاحت دا وضاحت دی نه چې ته وایې چېرې طالبان چې راغلل دا هغه هم راغلل د قرآن آیات درته وایم نو طبیعي پیښو د انسان سره څه اړه لري د قرآن آیات درته وایم د منې څه شي هغه چې طالبان راغلي موږ به هغه بدونه راولو غوږ ونیسه قرآن کریم کې د ټولو تېرو امتونو داستانونه راغلي دي طوفانونه د خلکو د اعمالو له امله راځي په عادیانو باندې باد راغی په ثمودیانو باندې اور راغی د نوح علیه السلام په قوم طوفان راغی ته څنګه وایې طبیعي پیښې په اعمالو پورې نه دي تړلې ته زه خو که درته وایم زه خو ساینټیسټ یم سیکولر یم ته خو د اسلام ډبی یې ته ولې دا د قرآن دغه خبره ځان ته عبرت نه ګرځوې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا دا د قرآن کریم آیات منې د خپله دین هم نه خبر په دغه دین باندې سر ماتوئ او پې خبر نه یاستئ قرآن کریم کې په لسجونو ځایه طبیعي پیښې د خلکو له اعمالو سره تړل سوي دي او دی تړلې دي ورسره دا خو تصادف نه ده چې امارت په کومه ورځ باندې تیر واري چې په کومه ورځ امارت ختم سو په مغه ورځ باران شروع سو دا وار چې دا له کومې ورځې امارت راغلی د خدای آفتونه په تا باندې رانازلېږي هر کال زلزلې طوفانونه په ځنګلونو کې اورونه دغه کوم آفتونه په دې ملک باندې په د اولو تېرو 2 کلو کې رانغلل سیلاب چې راغلی و قرار و خو زه درته وایم نه خو اوس که زه دا خبر وکړم زه خو یم سیکولر او ساینټیسټ زما خو نه مني ته خو په قرآن باور لري خو ټول قرآن له دغو طبیعي پیښو ډک دی چې په امتونو کې بد اخلاقي زیات سوي لواطت زیات سوی په دغه به لوتیانو باندې اور او ډبرې رانازلې نه سوې وروره خو دا خو دغه آفتونه ټول ګوره که داسې وي نو دا جمهوریت په وخت کې چې څومره لوتیان وو د جمهوریت په وخت کې چې څومره زناکبازۍ کړي په وخت کې نه کړي په وخت کې ولې خدای پناه کول دا اول تا شخصا چې څومره کارونه کړي دي چا سره دي څه کړي دي ورسره باندې ما وایه جمهوریت تا چې کړي دي دا هغه وکړه بیا تا باندې ولې هغه دغه کړي ته راځي په قرآن کریم په راځي باندې هغه کوي قرار صاحب تا د قرآن سره څه قرار صاحب دا بس ساله پر زما په خیال مناسب یو نه د نور خلک سره وږي بارکزی صاحب زه یو خبره کوم نه یو ساعت په دې پالتو باس حاجي رئیس صاحب زه یو بارکزی صاحب محترم حاجي رئیس صاحب دلته لاندې یو بل مفتیم ناست دي یا ته مشال جان حبیب جان اندر بابا غلطه ونه کې که غلطه مشال جان زه خو زیږم دا یوه خبره کومه برېښنا وزیر په شپه باندې په هرات کې زلزله وسوه بس ته کله یې لمانځه لاړه کله یې خو لرې خیلی غر که ماشاءالله بارکزی صاحب دلته زموږ بارکزی صاحب محترم نوبت ما ټول شان نوټ کړي درانه سم زه یو شی وایم بارکزی صاحب دا ښه دي چې دا خلک یې واوري چې د دې خلکو دا ذهنونه مفکورې دا خلکو ته معلوم شي بارکزی صاحب د دې سره دا ډېره ښه خبره ده مهرباني بارکزی صاحب محترم قربان دي سم الله دې راوله دا ډېره ښه خبره ده دا ډېره ښه خبره ده زازی صاحب ګوره تاسو ته قرار صاحب یادونه وکړله هغوی ډېرې خبرې وکړلې او په هغې ډېرو خبرو کې موږ موافق یو او د دې تر اساس لاندې دلته زموږ سره ارشیف پروت دی یو شی که تاسې ثبوت غواړئ موږ به ثبوت هم درته وړاندې کوو قرار صاحب مجلس ما واورېدلو دا هره خبره چې کړې ده او د هرې خبرې قواله به دی دلته تاسو ته وړاندې کوي او زه درته اسناد دلته اږدم مخې ته وړاندې کوم اوس تاسې وویله په خپلو خبرو کې چې لواطت په افغانستان کې په جمهوري نظام کې لواطتونه شوي دي تاسو محترمه کولی شئ چې یو ویډیو ماته کلیپ راوښیاستئ چې یو لواطت سوی وي په یو پوسته کې په یو وزارت کې په یو ریاست کې په یو معینیت کې
او ما ته دا کلیپ راوړاندې کوي که زه درته کلیپ وښیم چې دلته څه بد حال جوړ دی خو ډېرې بخښنې سره بارکزی صاحب د امریکایانو خپله ډاکومنټري دی لاړ شه په یوټیوب کې وګوره هغه څه چې ستاسو هلکانو په پوستو کې ساتلي هلکان یې مغږولي دي هلکان یې مغږولي دي ستاسو مشران یې مغږولي دا دي دلیل نشو زازی صاحب دا دا دلیل نه دی نو څه شی دی وایي چې ته ویډیو غواړې په ډاکومنټري دا دلیل نه دی وایي چې ستاسو پوستې کې خپل هلکان ساتلي دا دلیل نه شو څنګه چې زه دلته ثبوت درته وړاندې کوم اسناد درته وړاندې خو هغه ثبوت دی کنه په یوټیوب کې ورکړه باندې اوس دې ورکړه کنه په یوټیوب کې تیرا پیدا دې ورکړه کدا نه وزي درته خیال ډاکومنټري ما کتلې ده کې د وطن خبره نه اوس تاسو چې پرتګونه وته غنډای نو خبره ده چې پرتګونه ورته غنډای هر کوماندان جوړ کې ساتره مې را باندې وایي چې تاسو کې څوک د شاه هلکان وایي ته ولې ورخته هغه ډاکومنټ شته دی وی ګورانو ته ولې نشکاره کوي تاسو هر کوماندان ورور الګ ساتلی وو ډاکومنټ ولې موږ په افغانستان کې متعلم وکړو خو نه چې موږ پنجاب کې ته ما ساتلی وې زازه ته به اسمان لکوي هغه خبر ورته کوي هغه خبر ورته ګوره خلکو زینونه خراب خبرم د چا لکوي ها ځکه خولې ته وشته بچو وای کنه د خولې ذکر شیغم شو کنه دا کاش کې په دې سره روغ وشته وای چې مردار شي بیا د بیمه کو زازه بیا دا به د بینه چې دایمه ته وای اجتماع ساتلې درانه سي محترم مې بخانه سره تاسو شخصي تعاون کوي زازه صاحب تاسو کوم اسناد څه سلو نه ګورې ډاکومنټري سره هغې کې د لواتت خبر نشته فقط دا یې ویلي چې کم سن هلکان په پولیسو کې استخدام دي او دا مسله ده دا ایشو ده خو لیکن په افغانستان کې په جنګ کې په جنګي لیکو کې متاسفانه له اول تر اخره پورې دغه هغه سن چې و د وسلې اخیستلو سن دا خو دا خبره خو په دې اعتبار موږ وغږیږو بیا خو په طالبانو باندې ډاکومنټري ته ملاکه ضرورت دی خو ټول له غرضنې دي هر سړي سره په سیټ کې دوه درې ناستې هغو په هغه بنیاد باندې ویلي په نړیوالو معیارونو مطابق د عمر یو هغه موجود قرار صاحب دوی منطق نشي وړاندې کولی دلیل نشي وړاندې کولی زه دوستانو نه غوښتنه کوم چې دا کامره یو دقیقه زما یو څو ثانیو ته غټه کوي زه یې ښکاره ورته ښه یم چې په فاریاب کې دې څه وکړله په کندهار کې دې څه وکړله په بادغیس کې دې څه وکړله د رئیس د برق څه وکړله واضح معلوم دي په هرات کې دې څه وکړله خبره ګورې ماضي ته درنه بوتله اول غلطي دلته ده ماتې دلته ده مشکل دلته ده چې دی له دا دومره فاجعو د تاسې توجه واړئ په دې کې دی کامیاب ده ماضي له امارته یې تاسې توجه واړئ بس دی زنده باد او دوی دغه کار هېڅکله کامیابه کېدی نشي په امارت کې په جمهوریت کې د شی وروره دغه نن ستونزې ورته رابرجسته کوي دا نن څه پېښېږي په افغانستان کې البته دوی ته یې مه رابرجسته کوئ وطن ته خلکو ته ووایاست دا به خلکو ته ووایو قرار صاحب دا به خلکو ته دا قرار صاحب ما ستانه دا پوښتنه وختي هم کوله قرار صاحب چې په دې اړه باندې ما دا پوښتنه کول چې امریکا دلته راغلی وه جمع ناټو ولې په دومره غټه کچه باندې چې د دې هیواد او د دې جمهوریت په مقابل باندې تبلیغات وسوله دغه تبلیغات هیڅکله چا په حقیقت کې راښکاره نه کړله د مثال په توګه وویل شوله چې په ارګ کې کلیسا موجوده ده کلیسا راښکاره نه سوله وی ویل چې د ارګ څخه د باندې په کابل کې کلیساوي موجود دي کلیساوي راښکاره نه سولې وی ویل چې دلته شرابخانې موجودې دي شرابخانې را موجود پیدا نه سولې وی ویل چې دلته زناکارۍ کېدلې زناکاري را موجود راښکاره نه سولې وی ویل چې دلته لواطت وحشت او بربریت شروع د لواطت او بربریت شروع راښکاره نه سولو دا یو شی موجود نه دی اوس تاسې زه درته وایم زه د فیلډر موضوع ته نه ورځم دغه به وګور چې دا څه وایي دا د فاریاب ولایت د بانک رئیس دی ښه ډېرېږي نو به کومه ویډیو دي ډېر ښکاره خو د ورځې دوه درې راوځي دا وګوره ښه د ولس یې باید واوري رئیس د بانک راووتی اوس ورته ګوره رنګ یې ژړ دی مال یې وهلی دی اوس ورته ګوره دا څوک دی تبلیغ کوي دا صحیح کار نه ده اوس ورته ګوره دا علما دي ته په علماو پسې دا علما دي تبلیغ کوي دا صحیح کار نه ده اوس ورته غوږ شوی دا څنګه علما دي اوس بیا له دې هم چې منکر یې دا اوس علما نه دي
هلته وګوره دا خو ته بیخي ولا ګوره چې بارکزی صاحب ګوره چې د تشناب څخه څوک راباسي نو خو علما راباسي دروازه را واس کو دروازه داخلي دروازه چی است بارکزی دا خو تا پلار دی تا پلار یې غو تا په ښځه غین درو مړنم دا دې شي توهین مه کوه د انسان لپاره کم خبرې وکړه بیا کړه خره دا څوک ده دا ویډیوګانې ګورې هسې غول بادۍ موږ دلته چې شی وه داسې چټي لګیا ده کونه چپ شه یو دې کلمه یې وکړه دا حقیق درته ښیي نو دا ما جوړه کړې ده دا ټول د علماو خلاف وزغمه زمره سرخدي وزغمه ما جوړه کړې ده خبره خو کوم جمهوریت یو کارکوونکی مه واورو وزغمه د جمهوریت کې د تاغون تک دا وزغمه وروره دا ما جوړه کړې جمهوریت کې ما وظیفه کوله دا بارکزی ما ساتله سرحدي صاحب دا د علماو خلاف دي دا خلک ګوره په علماو پسې نه نه دا چې بیا الله درته رازوم یې کومه درته شی رازوم ته دا پلی که بارکزی صاحب ته پلی که پلی به کو خو دا هغه د ګوره علما دونه غټه ګیره وه دغه د علما هلته پټه ده هوره ده نه دا وګوره لاس او ګریوان دي په دې تشناب کې دې څه کوله څه کول ذکر یې کوو کونې ورکوله قرار شه ما کوئ بدې خبرې مه کوئ دغسې یو اسناد دې ښکاره کړي ودې وایي چې دغه اسناد موجود دي ګورې دلته دا 200 یو نه په سلهاو دلته اسناد موجود دي قرار صاحب اجان ګوره قرار صاحب دغه ځوانان چې دلته راپورته کیږي دغه خبرې چې کوي دغه دلته دا 280 کسان ناست دي دي خپل قضاوت وکړي که موږ خدای نه خواسته په حق نه یو یا دی په حق دي راشي موږ ته دي دغسې یو شی راوشي خو دلته بدبختي دا ده چې دا سړی په لاس راغلی دا سړی چټي وزغمه وزغله اوسئ غلول مه کوئ زه خو دا کوشش د پروګرام دغه دی قرار صاحب چې زه دغه راپورته کوم لږ د دې د ماغزه خلاص شي چې تاسې د کافر د ملحد د بدبخته ټاپه په لګوئ تاسې پر چا باندې وروره خپل ځانو ته تاسې لږ متوجه یاستې تاسې خپل پر کم لاره باندې روان یاست پر کم لاره باندې دا خلک روان دي او که حقایق او مخې خلکو ته ښکاره کړې بیا هم د دې سره په غم کې پاتې چاله وروره دا مشه وروره دا بد ویډیو دی خو دا بد کردار تاسې کوئ دا غلط کردار ستاسې دی یو بل یې راغلی و هغه ولاړې وچښتې دي ولاکه ته یو دانه سم سړی په لاس راشي راځي چې د دغه ویډیو جواب دی ورکړي دغه بارکزی صاحب چې دا ویډیو جواب یې ورکړي وروره د دانه سم سړی وایي که په لاس راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یارانو سپورټونه مو کړي که ونه دې کړي سپورټونه دغه د سم سړی راغی موږ خو سپورټونه کړي او تاسې په تشناپو کې سپورټونه کوئ د ظالم زامن دا وایس دورانه خپله ورځ خو تا په هغه کلب کې سپورټونه نه و کړي هغه کلب کې زه هم ستا خور را سره رخصېدله زه هم لاندې کښېنم په یاد دې نه و چې ستا خور مې په غېږ کې درته نیولې وه ما ته دا خبره مه کوه زه داسې بې عزته کوم چې خور مور به دې ګرده در یو کړم د خر زوږ د چا سره خبرې کوې دا ګوره علما دي ماشاءالله علما ور د هر طرف ته رحمتونه او انوار وري درانه صاحب تا ستا د غاړه بندې وي دا ټول دلته دا ځوانان ناست دي ستاسې غاړه بندې وي چې په جمهوریت کې تاسو داسې وضعیت لیدلی و دا هغه د هرات علما ده دا د هرات امر بالمعروف رئیس هرات علما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته علما دغه نسته دی علما دغه اغامسته ټول دلته دي قرار سه ټول دلته دي دا وګوره بارکزی صاحب دا خور کې و هم لدراني سره العلماء ولا کاوانی ګوره بل علما با خدا و با قرآن سائل کو با خدا و قرآن کې تو سائل میں کتی دے د موتر نفر چپا میں کدی وزغمای زماریو دلته بارشپ در پسې خلک را اخلاص کې پرتوک به درنه خلک وباسي
مګر ته دغه مبارکزی صاحب یاره قرار صاحب دلته چې دا یو دی راپورته شي او ځان ته داسې مفتي وایي داسې دغه ځاځی هغه ورځې پر ما باندې حدیثونه آیتونه تېروله وایي ته ستا سر د پرېښودو دي وایي تاسې نظامیان موږ په شوق باندې ستاسې سر باید غوڅ غوڅ پرېږدي نو ته خپله فکر وکړه چې 15 دقیقې یو بل نشي زغملی خدای پاک مهرباني قرار صاحب محترم نو نه اصلي خبره دغه ده دوی خپل ځای ته راولئ له دوی سره باید په حال باندې وغږیږئ دغه مسایل ورته رامخته کوي روزمره په دغو کې بیا او داسې شاته ولاړ شي او مخته ولاړ شي په دې کې مسایل داسې دي چې اوس بیا په جمهوریت تور لګوي ته بې سپینوي اول خو ډیفنسیف حالت ته ځي د دفاعي حالت ته چې ولاړې خلک وایي په دفاع کې که دې 10 شیان دفع کړو 11 بیا هم در باندې لګېږي یعنې یو خامخا خطا کېږي نو اول خو دا ډیفنسیف حالت ته ځئ مه دفاعي حالت ته ځئ مه باید هر وخت تاسې اعتراض وکړئ او نن خو په دا نن کې خو تاسې هېڅ یاستئ په تاسې کوم اعتراض دی نشي کولی چې ډېر غټ اعتراض وکړي د نازیه اقبال په کانسرت به اعتراض وکړي تر دې وراخواته خو وروره نه له تا سره چېرته واک شته نه بل اعتبار باندې اعتراض در باندې کولی شي پرون ته یې مه پرېږدئ سره له دې چې په جمهوریت کې بیخي ډېر جمهوریت په ښېګڼو باندې موږ تاسې ولا په ساعتونو غږېدای شو چې جمهوریت لا څه ډول یوه طلایي دوره وه په هغې باندې باید مستقل وغږېږو خو له دوی سره بحث پرې کوو یوازې د دوی په حکومتدارۍ باندې باید وغږېږو او د هغې په دغه رقم محاسنو باندې اندړ بابا بیا د ملا پاک راوله مخکې د فشار لږ ډېر پورته تللی و مهرباني اندړ بابا خپل پیغام دې ورکړه وروره قربان دې شم خالد جان زه دې راپورته کوم خو ښکنځل و توهین و شیان مه کوه غوږ ونیسه خبرو ته دلیل دلایل یو منطقي بحث وکړه درانه غوږ ونیسه یو اول خو ځان خالد کم ځای کې ژوند کې دا راته وایه ته ما څه کوې تا دا اوس څه وویله ته خور ته ولې ورسېدې غوږ ونیسه ما تا ته خور یاده کړې وه غوږ ونیسه ته اوس کم ځای کې ژوند کوې ته ما ته دا ووایه ته ما څه کوې ته دې ما دا جواب ووایه ما تا ته خور یاده کړې وه چې تا یاده کړه و ستا د خور سره زه اوس هم په نایټ کلب کې ما ډانس کوله خو یاد دې نه دي ما په غېږ کې نیولې وه آفرین درانه صاحب پورته کومه بېلته دې غورځوم د اوسه خو ته دې ته درانه صاحب اول سلامونه او نیکې هیلې بخښنه م غواړم قرار صاحب مخکې ناست و خو داسې دا درانه صاحب چې دغسې خلکو سره دا خلک باور په خدای وکړه دومره حیثیت نه لري چې دا دلته قرار صاحب دوی ته دغه ووایي نو په دې خاطر باندې چې د قرار صاحب ته څو ځلې وویل چې دغه تا خبرې بې معنا ولې او بې دغه لګیا وې دغه یوه خبره ده او بل درانه صاحب دغه اوس ټولو ته معلومه ده چې دا خلک څوک دي څه یې کړي دي د وطن یې کوم حالت ته رسولی ده او په څه باندې لګیا دي نو د ما یوازنۍ دغه ولو ځکه چې قرار صاحب دلته ناست اصلا خو موږ ته ضرورت هم ولاکې و او ده دغومره بانه غوښته دا سړی دومره کیر راغلی وي ولاره یې تیښتې لپاره پیدا کولی چې له دې دغه نه ووځم بس هغه بالاخره مغه ثواب یې وسولو سړی وتښتېدلو نو بیا هم بښنه غواړم قرار صاحب ناست او موږ ته تر تښتولو یې په ناسته کې د موږ تاسې ګټه ده ځکه د دوی یو 15 خبرې چې دي هغه دې وکړي خیر ده هغه تکراري 15 خبرې دي کوي هغه یې دومره ډېرې کړي دي چې اوس ما او تا یې د ده خبرې له چا پټه وایم نه څه چې اوس دی اوس ما او تا کته کړو نو ښه ده 15 خبرې به څوک وانه اوري خو هغه خو د وطن ملک په اختیار کې ده اوس هغه خبرې د دوی هر چېرته کوي بهتره خبره دا ده چې خپله خبره دی وکړي او بیا یا دغسې جدل ورسره وسي یعنې مجادلوي بحث کې بیا یو په دوی بیا یو څه خبره هم اورېدل کېږي په هغه کې بیا یو اندازه هغه سړی کولی چې لږ تر ګټه پرې مرتبېږي هدف مې دا شی دی او نور دی واورئ او بیا وروسته یې ده په خبرو په نوبت تبصره وکړئ هغه ډېر ښه راځي او داسې پرې ور لیوني کېدل یا پرې ور جذباتي کېدل زما په نظر باندې ګټور نه ده ولې چې دا موږ هم دلته مې یو بل شی پیدا کړلو ډېر په تجوید او په دغه باندې دا کار کوي ډېر په تجوید باندې دا وګوره قرار صاحب لاړ بارکزی صاحب ښه
په هغه خدای کاتې خو هغه ده دوی له لاسه دا لایف هم در باندې بند نه کړي و رښتیا بند نه شي دا لای دې شیانو ته والله بلا که ضرورت وي ټول خلک یې پېژني قسم په خدای خلکو ته داسې معلوم دي لیونیانو ته لا معلوم دي د افغانستان ښه بارکزی صاحب رکوا خو ارتې که چې اوس ناکه په ناکه دغه لایف قرار صاحب دا بله ورځ ریپورټ کړی یم 4-5 ورځې بیا چې شي خو دغه اکاونټ کې چې زه راغلم دا ځوانان ته وایم دغه بدبخته فالو کې چې زر کسان پیدا شي که دې کې والوځوله په دې بل کې راځه ورسره دغه وکړو ډویټ به وکړو درانی صاحب او دغه یوه خبره کومه تر هغو پورې چې دغه دیوبندیان له افغانستان ورک نه کوي والله خو بلا که په افغانستان کې هېڅ امن راشي او یا افغانان په یو لاس او یا په یو اتفاق ووینو احمد خان شراغلاس درته وایي احمد ته دې مایک خلاص که یو پلاندر صاحب لږ ذهنونه جوړ کړو لږ دا ذهنونه د دې خلکو جوړ کړو د دې ځوانانو لږ ذهنونه سره جوړ شي بیا خپله قرار هر څه په خپله بیا راټولیږي احمد خان ته دې مایک خلاص که وروره احمد خانه نو زه 2-3 وارې غږ نه در باندې کوم مزمل ستړي مه شي شراغلا درته هر څوک چې د چې شي ملاتړ یاست د فعلي حکومت نظام ملاتړ یاست راشي اپشن واچوئ راشي راپورته شي قربان مسمه ښه به په احترامانه سره به تاسو سره بحث وکړو مزمل ستړي مسئله دې راوړه سلامونه قرار صاحب تا ته او نورو ملګرو دوستانو ته چې دا ناست دي او ګوري د دې وخت چې روغ او جوړ یاستئ مهرباني وروره قربان دي سمه دغه توهینونه خو ولاکه خوند کوي قرار صاحب مخکې له پنجابیانو ګیله کوله له پنجابي پولیسو نه او اوس دغه بارکزي ویډیوګانې ښکاره کولې نو دا خو د پنجابي پولیس او د خو هېڅ فرق ونه سو دا دې کړي دي وروره هغه خو زه هم پوهېږم هغه خو زه خو والله چې زه کېدای شي د طالب د دغه فکر سره قسم په الله تاسې د دا دې کړي دي په دې باندې چې هر څوک ماته وایي چې دا مه ښکاره کوه یو دقیقه هیله کوم چې هر څوک دا ماته یو لکه هیله کوم چې هر څوک ماته وایي دا مه ښکاره کوه بد کوي جک وهي دا دې کړي دي خپل غول به اوس دلته د ولس دا خپل غول به د ولس ښکاره کوو دا تا د اسلام تر نامه لاندې د قرآن تر نامه لاندې د فقه تر نامه لاندې د شریعت تر نامه لاندې تا دلته لواطت کړې تا زنا کړې ده پر ما دې جهاد کولو پر ما دې د جهاد فتواګانې ایستلې زه دې حلالولمه زما سر دې پرې کولو زه دې وژلمه پر ما دې انتحار او انفجار کولو او خپله کونې غی خپله قوسونه غی دا په کوم قانون کې راغلي دا په کوم قرآن کې راغلي دا په کوم حدیث کې راغلي دي دا په کوم شریعت کې راغلي دي زه به درته ښکاره کومه زه به درته وړاندې کومه زه به دې ټولنې ته شمه زه به دې بدبوټی دا بدبوټی به دې ټولنې ته ښیم چې دغه ستاسې پر سر باندې حاکمان دي دغه کونیان لوچکان دغه لواطتکاران دغه د فرعون د ابوجهل زامن پر تاسو باندې ور حاکمیت لري دا باید د ولس ته ښکاره سو ولې په دې باندې شرمېږي چې ملا نه پرې شرمېږي یو دقیقه صبر وکړه چې ملا نه پرې شرمېږي ملا یې غي زه ولې پرې وشرمېږم بیا د بده مافي زه خو نه یم غوولی ملا د کونې غوولې د باید د دې جواب ورکړلی شي قرار صاحب دلته زه نصیحت دلته ما نه دی کړی درته زه درته وایم چې دا کونې غي وروره دا کونې کنټرول کوي وروره جان د دې خلکو په مقابل راپورته دا ستاسې کونې غي دا ستاسو عزت لوټوي دا ستاسو ابرو لوټوي کومه ویډیو یې په نړۍ ته راښکاره کړو دا باید د میډیا ته راښکاره شي دا باید د ټولنیزو رسنیو ته راښکاره شي تر څو د خلکو په ذهنونو کې د خلکو په اذهانو کې د طالب په مقابل باندې هغه افکار راښکاره شي چې طالب ته توف ووایي او ورته ووایي چې سم بکم عمي فهم لا يرجعون او چوف یې وکړي لکه څنګه چې یو سپي ته دا خبره کوي دا حق دی زما او دا باید وشي دلته دې خلکو دا باید وشي دا باید وشي درته دا باید دلته وشي دلته دا شیان باید وشي ما ته یو ښکاره که ته ما ته راښکاره کول دا کار ما په جمهوریت کې نه کولو د امریکایي سره ولاړم یوه دقیقه د امریکایي سره ولاړم د امریکایي نه مخکې تللم د ناټو نه مخکې تللم ولې دا لواطت کوسونه او جمهوریت یې ټول د خلکو په عزت کې د خلکو عزت خو تاسو لوټ کړو ته یې ما ته را ثابت کړه وروره ته یې ما ته ثابت کولی شي
چې د تا یو چا ویلو چې ما سترګه د ټوپ وانه یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه صبر وکړه ته چې خلاف نه ته پرېږده موږ ورسره دلته حساب لرو ته چې وایې چې د جمهوریت په اړه کې دا شوي دي ما ته ثابت کړه ولې نشته ثابتولی دا ټولې میډیا ته د چیلنج کوم یو استاد ثابت کړي ولې نشته ثابتولی شي نه د ازبکو قومي مشر هغه سیاسي بحث او د سیاسي مناقشو په خاطر باندې په یو بل تور لګېدل ولې داسې ویډیو نشته چې راښکاره کړي او په یخچي ورمنډلی دلته خو په پوره په هیبت الله ورمنډلی دی وروره دلته خو په پوره د طالب په چړو باندې منډلی دی ولې دا خبرې نه کوي د اردو کورنۍ ولې دا کیسه نه کوي ولې پرې شرمېږي ته ولې پرې شرمېږي زه خو پایز دی یو افغان زویم دغه د ملت ویډیوګانې ته خو په تا کې ماندې وروره رامسه کې ناسته دلته چکچکي ورته وایي ته خو پر تا کې ماندې په څه دا خبره کوي اندړه ته سکاټ میله دا خو ستا د بچو سره دا کار کوي دا خو ستا د خور مور سره سبا دا کار کوي چې ته مخه اوس ونه نیسي زه مخه ونه نیسم زه تا ته ونه شم بلې چا ته ونه شي بلې چا ته ونه شي دا خو سبا د بل وحشت سره دا کار مخته بیایي بل بربریت ته په دې مخکې کوي هر څه دا ملت چې دا ملت ته لیدلي دي ته ولې دا خبر نه کوي چې دا خلک دا هېواد ته کوي ولې نه وایې هغه د تا کارونه مو کتل د دې مو ولې نه وایې زه درنه پوښتنه دا کوم ته ولې نه وایې ولې نه وایې زه په خلاص کامره درته وایم زه په خلاصه کامره درته دا شی نشر کوم ته ولې په پټ مخ نشه ښکاره کولی ولې نه تاییدوي وروره زه درته څه وایم ته بې غیرته یې ته بې ننګه یې بې ناموسه یې ته بې وجدانه یې ته بې فرهنګه یې ته بې کلتوره یې بې غیرته ته ولې بې غیرته ته یې چې ستا پر ولس کې داسې خلک حاکمان دي او ته ورته لا وایې چې زه خلکو ته یې مشر او ته په دې مقابل باندې خاموش یې یو څوک په خلاصه کارونه ته راځي او درته وړاندې کوي درته وایي دا څه وحشت دی دا څه بربریت دی دغه تم کېدای شي کوم پوسته مشر یې ګوره ته یو پایس دی یو ټولي زه پوسته مشر نه یم زه ته که زه پوسته مشر یم زما یو ویډیو راوښیي چې په ولس ګورې ما هغه د ماوین به د زه خو ستا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی کړوسی نه یم چې زما د اخلاق زه به ستا وحشت درته ښکاره کوم دلته تعجب خبرې کوي ته زمانه دا توقع لري دلته دوام د تقاضا لري چې بارکزی ته دا ویډیو ولې ښکاره کوي ته ولې غی وروره ته ولې غی ته ولې غی ته ولې دا لکان غی پښتنه درنه دا کوم ته ولې غی دا پښتنه کوم ته ولې دا کار کوي ته ولې دا لکان غی ته ولې د شریعت تر نامه نه دا لکان غی ولې دا کار کوي بارکزی ته ځان ته غیرتي وایي پښتنه درنه کوم ته ولې غی ته ولې دا هلکان غی ته ولې دا نجونې غی ته ولې دا کار کوي بارکزی صاحب دا مزمل دغو په خپلې د خور کالي ورغوستلو وریا نه شرمېده دلته موږ بې ننګه انسانانو بې فرهنګه انسانان یاستئ دلته راځئ په پټ مخ باندې راغلي دلته کیسونه مو په اروپا کې د امریکا د طالبانو پر ضد بې فرهنګه انسانان یاستئ د پنجابي پولیس هیڅ فرق نه کیږي افغانانو ته دغه فکر پنجابي پولیس او دغه طالب چې په افغانستان کې موجود دي دواړه په یوه سترګه باید ورته پنجابي پولیس په پاکستان کې بې عزته کوي او دلته طالبانو تر نامه لاندې په افغانستان کې افغانان بې عزته کوي جنوبي د تاسو نه د قرار صاحب ولایتونه د ټولو دغه د چک انسانان یاستئ دلته راځئ دا خبرې کوي دلیل وړاندې که منطق وړاندې که په دې باندې وشکېږه دا به دلته نشرېږي ته ځان ته غیرتي وایې غیرت انسانانو مزمل ته لګو درېږه که نه خپلې علاقې ته وګوره جمهوریت کې څه تاک شی ورته ته یې ماته ثبوت که ته یې ماته ثبوت که وروره ته یې ثبوت کولی شي ته یې ثبوت که ګوره زما ملګري دلته درته ناست دي یو دقیقه زما ملګري دلته ناست دي دلته درته ناست دي په بغل کې په کامره درته راځي درته ثبوتوي ته یې ولې نشي ثبوتولی تا کوم شی ثبوت کو تا خو هر څه ثبوت څه شی درته نور ثبوت کومه په حجره کې درته وغولو په تشناب کې درته وغولو په مسجد کې درته وغولو نور څه شی درته ثبوت کومه من زه درته څه وایم زه د درنه دفاع نه کوم چې د څه ګلان کرلی دي دا باید وشول سي دا مه وایه چې باید ونسي دا باید ښکاره سي ډېر شیان نه ګوري ستا لیدلي دي یو دقیقه تا لیدلي دي زه وایم نه دی زه شهر یو چینل سهار له خوبه راځي زه ستا چینل پرېږده تا لیدلي دي که دې نه دي لیدلي زه ستا نه پوښتنه کوم تا لیدلي دي ټولې ویډیوګانې ما ولې نه وایې یو دقیقه ولې نه وایې دا خو ستا ګټه ده چې خو د ناروا عمل اشخاص په وروره په افغانستان کې ناست دي ولې نه افشا کوو افغانستان کې خلک درته وایم په خپلو سترګو یعنې خو خلک څه وکړي زه ته راتوې ته حل لاره یعنې ولې نه افشا کوو خو ته ګوره ته افشا که زه افشا کړمه
قرار صاحب افشا کی اندر صاحب افشا کی سپیشل فورس ورور افشا کی د دې څخه د دې خلکو وروره جن زړه توريږي او د دې خلکو بیا پرتوک سبا نه ګڼل کیږي وروره زه درته وایم پار څه خل پیږي خلک له تانه خبولي کنه زه ته څه وایم ماري خلک نو چې بیا نو چې هغه خلک خبول چې هغه بې ضمیره دي هغه بې پښتو دي هغه بې ننګ دي هغه بې غیرت دي هغه بې کلتور دي هغه په خوا هم د خلک د مور او د خور سره کښېنوله خبره ختمه ده اما موږ دا کار نه کوو موږ بس کار کوو 2 دقیقې جما خبره واوره 2 دقیقې اوس جما خبره وګوره خلک د دنیا اوس کوي ورکوي کامره خلاص کا کامره خلاص کا کامره خلاص کا زوی کامره خلاص کا هیبت الله هیبت الله ورستان کې د ما خبره واوره ما خبره خپل مخ ښکاره کړه نارینه مخ ښکاره کا فایده نه کوي کنارینه مخ ښکاره کا کنارینه واقعا مخ ښکاره کامره خلاصه بغیرتی تاسې کړې ده کنزل مکه کامره خلاصه کا یعنی دغه لکانو کونې خارج کولی چې تاسو وغولې یعنی دغه لکانو کونې خارج کولی چې تاسو وغولې یعنی دغه لکانو کونې ورکولې چې تاسو والله بالله چې چا هغه معلوم دي هغه په ښکاره مخ درته ناست دي چې هغه یې وویشتله هغه چې یې ویشتله هغه ښکاره خلک دي هغه دې خلکو ویشتلي دي هغه د دې خلکو په ګوته باندې ویشتل شوي دي هغه ستا په ګوته نه دي ویشتل شوي چا په ګوته کې ویشتل شوي دي هغه ښکاره وایي دا خبره مه کوه په تفتان کې پوښتنه وکړه ورسه په هر ولایت کې پوښتنه کولی شي تو دومره توریاله کونې مه غیاستئ دومره بې فرهنګه انسان یاستئ کونې غیاستئ دا دې ته به کوم پرتوګ وګڼډي دې ته به کوم پرتوګ وګڼډي بې فرهنګه ولې کونې غیاستئ ولې کونې غیاستئ پښتانه درنه کوم ولې کونې غیئ ولې کونې غیئ دا پښتنه جواب راکړه بچې هلته ومه ته هلته نه وې ته د مور په پښتو کې ګرځېدلې ته د خور په پښتو کې ګرځېدلې ته د ورځاڼي په پښتو کې ګرځېدلې ما در باندې شپه ورځې چاپې ووهلې تعاملات مې در باندې کوي ته پټ وې ته د ښځې په ګاوې کې پټ وې چې اوس د محمد راغله دا خبرې کوي دا ما خبره ته غوږ ونیسه ته په سړي نه کامره خلاصه که ابو محمد ته کامره خلاصه که خلاصه که سړي زوی جوړ که خبره د سړي زوی دی د سړي زوی دی ملا محمود عمر جوړ کړي د سړي زوی دی د سړي زوی دی هیبت الله جوړ کړي د سړي زوی دی ملا برادر جوړ کړي د سړي زوی دی ملا یعقوب جوړ کړي د سړي زوی دی سراج الدین حقانی جوړ کړي د سړي زوی دی هغه څوک ځان ته جوړ کړي چې مور لبنانۍ د عربۍ د هغه سړي د ځان نه سړي جوړ کړي سراج الدین خپل ځان د سړي زوی جوړ کړي چې مور لبنانۍ د عربان راوستل په دې افغانستان کې افغانستان په عزت کړ په لوټه کړ او سلکان غي او سنجوړ او شرمېږي په دې باندې تاسو ما خبره واوره خبرې نه شخلاص په پټه خبرې کوي بې غیرت انسانانو ته په چا باندې وختلې نه یې ما خبره واوره بچا وښته نه ته چې بچا وښته هغه له شنو په کالو کې پټېدله ته په ښکاره وژغېږه تا غوندې کنیان زما سره ژغېدلی نه شي کامره خلاصه که بیا سره ژغېږم کامره خلاصه که په کامره باندې بیا در سره ژغېږم کامره خلاصولی شي غیرت لري ننګ لري ویشتلی مې وژلی مې ستا امیر المؤمنین مې ووژلو ته دومره ننګ نه لري ته غیرت نه لري ستا امیر المؤمنین مې ملخلو ستا هیبت الله مې ملخلې ته دومره غیرت نه لري ستا پاکستان کې ستا مشر ووژل ته دومره غیرت نه لري ته دومره ننګ لري ته غیرت لري په تا کې ننګ شته تا کې پښتو کې شته ستا مشر مې در ووژلو په تفتان کې ته کې دومره غیرت شته ته اوس هم ژوندی له ته د غیرت په نامه څه پېژنه په پټه کامره خبرې کوې راشه په ښکاره مخ وژغېږه کولی خلک لرګي در منډي که نه اوس نو کښېنه غټې کامرې ته که مهرباني وکړه اول خو درانای صاحب السلام علیکم موږ ډېر خفه یو مجید کرار صاحب نه زه یوازې خپلې خبرې خلاصې کړم درانای صاحب ما ته هیله کوم ما ته وخت راکړه مجید کرار صاحب لوستی سړی یې ګوره ته بار بار دا سړی غټې کامرې ته کوي دوستانو دغه سړی غټې کامرې ته کوي تاسې
بار بار راځي ګوره مجید قرار صاحب جاندړو په غویرو ولس باندې لګېږي جاندړو په سپینګیرو باندې لګېږي جاندړو په علماو باندې لګېږي دراني صاحب دې تور د مجید اندر ساسره مخاطب نه دی قرار صاحب ساسره مخاطب نه دی د سره موږ مخاطب چې طالبان مو وژلي دي موږ د سره مخاطب چې طالبان مو وژلي دي موږ د سره متخاطب موږ سره خبرې وکړه الله فقرار صاحب قرار صاحب تک شته سولار صاحب قرار صاحب خبره واوره قرار صاحب اوري وژغه کیمرا دی ویل کیمرا می درته خلاص کړه اوس ولري یو دقیقه صبر وکړه خبره ته اوس لیک سړی تو پیدا کړه ابو محمد یو دقیقه قرار ما خبره ته ما خبره واوره یا بیل ته راپورته مهرباني جنگ وکړي مهرباني اوس ما خبره واوره د سړی غوندې کېنه مخ دې نیولی ده لکه کونه سي هغه د املا هیبت الله کونه وه چې معلومه نه وه هغه د اختر محمد منصور کونه وه چې سر یې نه و هغه چې اختر محمد منصور چې ما وویشتی موږ وویشتی سر یې نه و کونه نه وه ویډیو به درته وښکاره کړم عکس به درته ښکاره کړم زما سر ژوندی دی هر څه موجود دی مهرباني وکړه خبره دې وکړه د سړي غوندې کېنه دما خبره واوره ما خبره واوره د نانوایي کې ناسته دا ګوره سپای مه کېږه زه د تا خبره دې وکړه خبره دې کولای شي وکړه خبره دې وکړه مهرباني وکړه اخلاق پیژنئ سړي بالکل پیژنو انسانیت پیژنو چې انسان د انسان په سترګه ورته وګورو چې انسان نه وي بیا د انسان په سترګه نه ورته ګورو مهرباني وکړه لکه د وزې کونه داسې مخ دې نیولی صبر وکړه غوږ ونیسه وسره هغه معلوم وه هغه هیبت الله و هغه هیبت الله و معلوم و چې نه احساسونه کوي واضح خبره وکړه خلاصه خبره وکړه مهرباني وکړه ټوله طالبان ته چې لیټر کوم په تاسې کې والله بالله ثم بالله که غیرتي نه والله په حقاني شبکه کې غیرتي نه والله که په ملا برادر کې غیرتي نه والله که په نورو کې غیرتي دوی مشران باندې او دوی بیا هم درته ما خبرې واوره ته ګوره لکه په ټیم کې چې خبرې واچوله په ګروپه دې خېجې د تا په دغه نیمه زبه زوی دې مړ څه ما خبرې واورې سم سړي له ځانه جوړ کړي په انسانیت باندې خبرې وکړي ښه مهرباني وکړئ خبرې وکړئ اول خو زه مجید قرار صاحب ته مو کنټرول کی یو بل ته توهین مه کوئ خبرې وکړي دې کلچ کار نه کوي دې خرو کې نانوای ده ګوره باندې نانوای دی ودې ژغېږي په دلیل ګوره ابو محمد وژغېږه په نارینه غوندې وژغېږه مهرباني د نارینه غوندې غږېږم ما ته وخت راکړه اول خو مجید قرار صاحب کلاند ناس یې زه له تا سره یو سیاسي مجید قرار نه ماخله کني نانوای خپل اختلافي ته مجید قرار صاحب باس مکه ته موږ سره ناس یو جنگیدلې یو جنگیالی طالب کنه دا راته یو جنگیالی طالب کنه خبره ختمه سره فیصله کو انداله ګوره زه دې ګوره پیژنم زه دې ګوره له خاندانه پیژنم سړی له ځانه جوړ قرار کې ګوره توپک دې په لاس کې اخیستی یو ابو محمد توپک دی پلاس کې اخستی ګوره په تا جهتا په ډیرو می سره نه تاو یو دقیقه توپک دی پلاس کې اخستی جګړه دی کړې ده دا خبرې پرېږده د جګړې مګړې خبرې پرېږده اوس زه چې ته د جګړې خبرې نه کوې زه ستا په مشرانو کې مې چې ستا په مشرانو کې چې مې کله مرمۍ شخولې هغې وخت نو چې ته د هغې له ډلې نه یې نو ته بیا په نانوایي دي کوه خپله بې نانوایي دي کوه خپله نانوایي کوه خپله خبرې دې وکړه په لوړه سطحه مه غږېږه مهرباني کونه کې د هیبت الله ګوتې موږ اچولې وې چې زه ورنه ورغلی وم او ګوتې مې پسکې کړې کاک نه وته کښته سولم او تلاشي مې کړلو هغه وخت کې هغه موږ دغه ځوانان وه هغه دا ځوانان وه چې ورکښته سوله د پلاکاک نه او تلاشي یې کړو او ویې کتلو چې په کومه ځای لګېدلی دی مهرباني وکړه خبرې دې وکړه خبره دې وکړه خبره دې وکړه خبره دې وکړه خبره دې خلاصه کړه
استاد په حیث پلار ده زه د تا استاد یم راغلی یم درس درکوم دا ستا مشران ما د ښځو په پورتګونو کې ګڼې ولیدي نو ته به څنګه زما استاد سې قربان سم استادي ما ته باید راکړې خبره دې وکړه خبره خلاصه کړه خبره دې خلاصه کړه مهرباني وکړه خپله خبره وکړه ومې زغمه چې حقایق درته وړاندې کوم ګوره تا ته دا وایم خپله خبره وکړه نه زه وخت ورکوم ما پوښتنه دا ده یوه دقیقه د دراني صاحب پوښتنه کوم خبره واوره وګوره ته بد کوي چې دلته بیا زما سره راغلی بحث کوي ته بیا بد کوي چې دلته بحث کوي ستا مشران بحث نشي کولی ستا حیبت الله بحث نشي کولی دا بحث نه دی دا بحث نه دی که دلیل وړاندې کوې منطق وړاندې کوې مهرباني وکړه ابو محمد ډوډۍ څو ګرامه ده یوه ډوډۍ څو ګرامه ده خبرو واک نه لري دا خبرو والا نه دی دا لکه سپي غپېږي دا بل شی نه دی ډوډۍ څو ګرامه ده ابو محمد ډوډۍ څو ګرامه ده ابو محمد چې در باندې